مسافر سړی به سرسایه د کم ځای په اعتبار سره ورکوي چې کم ځای کې دی اوسي که د خپلې علاقې. ګورئ سرسایه پر هر عاقل بالغ سرمایهدار باندې لازم ده او د نابالغو کوچنیانو سرسایه هم پر ده باندې واجب ده. اوس که یو سړی په دوبۍ کې دی، یو سړی په جاپان کې دی، یو سړی په سعودي کې دی، یو سړی ګسه د خپل علاقې سره مثلا په کراچي کې دی، په اسلام آباد کې دی، په کندهار کې دی، په کابل کې دی، خو کور یې په چمن کې دی، دی په اختر کې هلته دی، نو پر ده باندې د هغه ځای سرسایه واجب. که په جاپان کې و د جاپان سرسایه پر واجب، که په سعودي کې و د سعودي سرسایه چې هلته کم نصاب دی څومره قیمت دی هغومره سرسایه به ورکوي. او د ده چې کم نابالغه اولاد دي کوچنیان دي هغه هم به ده پرې تړلي دي. که دی په کم ځای کې و د دغه کوچنیانو سرسایه به هم د هغه ځای په اعتبار ورکوي. پاتې سو چې کم بالغ دي، زوی بالغ دی، کور والا ده، مثلا نور داسې بالغان دي په کور کې، نو هغه چې په کم ځای کې د هغه ځای سرسایه ورکوي. عاقل بالغ چې په کم ځای کې د هغه ځای سرسایه، د نابالغو کوچنیانو دا به هم مسافر د خپلې علاقې چې کوم ځای کې دی اوسي د هغه ځای مطابق به ورکوي. بیا که چمن له راستی هم به د جاپان حساب راستی، که چمن له راستی هم به د دوبۍ حساب راستی، هم به د سعودي حساب راستی. که په چمن کې دی اوسي مثلا اوس په کراچي کې دی د هغه ځای په حساب راستی چې هلته کم ریټ و د هغه ځای په حساب به دی هم سرسایه ورکوي. او په کار خدا د سرسایه خو هر هغه چا باندې واجب ده په شریعت کې چې هغه دومره مال مثلا چې پر چا باندې اختری واجب دومره د ضرورت اصلیه سره بلابد شان ولري چې هغه و 2.5 تولې سپینو زرو ته د هغه نصاب ته ورسېږي. خو شریعت دا وایي چې که د چا څه نه څه وس کېږي باید سرسایه ولري. ضروري نه ده مثلا که یو څوک د نصاب مالک نه دی پر ده باندې خو شرعا واجب نه ده چې دی ورکړي، خو افضله دا چې دی وباسي. که د ده وسته 200 روپۍ دي ورور 200 نه چشت 300 نه چشت. که یو چیرې بیخي کار خراب دی هغه دی نو بیا نه باسي چې دی قرضونه کوي او بیا سرسایه ورکړي. بعضې دا ځینې کسان دا اعتراض کوي یا په حدیث کې راغلي چې هر سړی به یې باسي. اشه نو چې هر سړی به یې باسي نو ورکوي به یې وچاته. وینې دا الحدیث والا حضرات دا سلفیان دا وایي چې یعنی هر سړی به ورکوي. نو چې هر سړی ورکوي زه یې ورکوم ته یې ورکوي بل یې ورکوي، نو زه به زما سرسایه تا ته درکوم ته به زما سرسایه ما ته راکوي بل به بل سرسایه بل ته ورکوي. دا خو ګزه نه په عقل کې راځي نه په نقل کې راځي چې ټوله به سرسایه باسي. نو چې ټوله یې باسي نو ورکوي به یې وچاته. په خبره مې سر خلاص که نه سو خلاص. نو هر هغه مسکین چې د نصاب مالک نه دی لیکن وس لري په کار دا ده چې ویې باسي. که د ده در وس لاندې راکله ځکه ثواب دی په دې کې چې کومه بیشي په رجوع کې راغلي هغه به مالا کې در پوره کړي. د هغه غریبانو چې بیخي کلنګ پر ډبرې د هغو به څه کار پکې وسي. نور ځان ته به کار نه ګوري چې ته قرضې او پورونه کوي او سرسایه ورکوي. ګرده روژه زکاتونه ټول کړي، ها دروازه ته ولاړ ها دروازه ته ولاړ د اختر په ورځ درګور د غټې نارې دی وي مولوي صاحب څو د سرسایه بس عادي دی د ښکي. مثلا که چیرې وس طاقت نه لرې او ته باندې بوج راځي بیا مه کوه. دونې الله جل جلاله لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر سړی د خپل وس مطابق مکلف او په کار دا ده. هسې خو حکم دا دی چې د عیدګاه څخه مخکې به سرسایه ورکوي، خو په روژه کې هم سرسایه ورکولی شي. په کار دا ده چې په روژه کې له سړی ورکړي چې هغه یو غریب یو مسکین یو ځان ته کالي په رانیسي یو چپړۍ په رانیسي یو ضرورت په پوره کړي. د اختر په ورځ به نو دی څه چم خو د اختر په ورځ د ده بچیان د ده څه کالي غواړي، د ده څه شیان غواړي، د ده څه سامان غواړي. البته که چیرې مسکین غریب د خو څوک قرض هم نه ورکوي پور هم نه ورکوي چې بیا به د سرسایه وروسته درک. نو سرسایه هر غریب مسکین ته ورکوی شي، که ورور دی که خور دی که مثلا صرف فرو اصول ته نه شي ورکولی. پلار یې زوی ته نه شي ورکولی، زوی یې پلار ته نه شي ورکولی، مور یې زوی ته نه شي ورکولی، زوی یې مور ته نه شي ورکولی. یعنی زکات چې چا ته نه شي ورکولی سرسایه هم هغه ته نه شي ورکولی. نور چې کوم وسیډور ته دي هغه ټول ته ورکولی شي. البته خو د کلي امام باید په نظر کې وساتي. الحمدلله رب